نن ورځ موږ تاسې موضوع هغه د سولرو اتصال، تړنه، وصل کول دي. مسلسل یا سیریز اتصال ده. که چېرته موږ تاسې په کور کې دوه یا څو سولرې وصل کول وغواړو، وصل کوو په هغه وخت کې هر کله چې موږ لوړ ولتاژ ته ضرورت وي. ولتاژ هغه قوه چې په یو لین کې د جریان د تېرېدو باعث کېږي. که چېرته غواړو چې لوړ ولتاژ لاسته راوړو، نو موږ باید مسلسل اتصال یا سیریز اتصال څخه کار واخلو. سیریز اتصال په دې ډول ده، که 3 سولرې ولرو، نو یو د بل څنګ کې سولرې ګدو او نږدې ټرمینل یو بل سره وصل کوو، یعنې منفي د مثبت سره وصل کوو، او بیا منفي د بل مثبت سره وصل کوو. 3 سولرې وي، نو یو به مثبت او یو منفي پاتې کېږي. نو دا مثبت د منفي سره وصل کول دې ته مسلسل یا سیریز اتصال ویل کېږي. دې کې ولتاژ جمع کېږي او جریان ثابت پاتې کېږي. که موږ او تاسې سولرې 6 ولټ یا هر څو ولټ ولرو، دلته 3 دانې سولرې دي چې 6 ولټ لرونکي دي، نو دې نتیجه چې کله موږ سیریز وتړو، نو 6 3 18 ولټ کېږي، یعنې مجموعه د ولتاژ 18 کېږي، او جریان دې سولرو ته په کتو سره یو سولر انتخابېږي، یعنې 3 امپیره به کېږي، ځکه چې مسلسل کې ولتاژ جمع کېږي او جریان ثابت پاتې کېږي. اوس یو بل مثال راخلو چې 40 ولټ او 6 امپیر لرونکي سولرې وي. غواړو چې مسلسل ډول اتصال ترسره کړو. لوړ ولټ په لاس راوړو، نو مسلسل اتصال نه استفاده کېږي. که چېرته 3 سولرې وي او 40 ولټ لرونکي وي، نو 40 ضرب 3 120 ولټ لاسته راځي، او امپیر به یو انتخابېږي. که 6 امپیره وي، که هر څو امپیره وي، نو د ټولو سولرو یو امپیر به لاسته راځي. دلته 6 امپیره لاسته راځي.